جوشه کله خو مې یو خبرې تپوس نه کوم د دې سلطان په نوم باندې ما یو فیار یا یو د هغه خلاف سرټیفیکیشن په تاړه کې ولیدل دا د څه کرکټر لګي حاجي سلطان خو د دې کلي دپاره یو رڼا وه خو زه نه پوهېږم چې چا ټول عمر بل د ګناه نه منې کوو چې هغه په کومه ګناه کې قتل کړی شو سرجي د سلطان د قتل رپورټ خو انسپکټر غیرت خان درج کړی و خو غیرت خان دې هغه رپورټ د دې تانې نه غیب نه د سلطان او د غیرت خان ترمنځ څه دښمني وه سرجي هېڅ دښمني نه وه خو د غیرت خان نه خور سلطان خوښ و خان د دې مطلب دا شو د دې هر څه په شا باندې د دهشت خان او د غیرت خان لاس دی خیر دیم زمانه نه دي خبر ډېر زر دی خبر السلام علیکم کار لږ زیات و نو په دې وجه ناوخته شو ما ته نن تنخوا میلونه شوه په کور کې مې هر څه خلاص دي ما سره یو څو ورځې ګزاره وکړه چې څنګه تنخوا میلو شي ستاسو ټول حساب به ختم کړم ته ډېر ښه انسان یې ستا په سینه کې لا د انسانیت جذبه شته د هر خلکو په شان نه څوک چې ماله زما د محنت پې غرونه راکوي ما پسې اوازونه کوي دلداره ما په دې پرچه کې ټوله سودا لیکلې ده تاسو دا برابره کې زه به ورور ولیکم ابه یوسي اوس به اوس لاړه شم ځکه چې ډېر ناوخته وي وختې په امان ناوالو استادجي دا پرچه وګوره چې په دې کې څه سودا لیکلې ده رمضاني زما خیال دی و دې نه پېژنم ګلزاره ته د دوبۍ نه کله راغلې زما خو دا 15 ورځې شو چې راغلی یم دا راته ووایه چې مخکې څنګه تېر شو ډېر ښه چې ته څنګه زه بلکل ښه یم یاد دې د تا هغه خپلې اوازې ته د ورکینکواري هغه شرارتونو ته مینه وې دا راته یې وایه چې هغه شتروز ماما څنګه د پلار خو مې 3 کاله کېږي چې بیمار دی مثلا زه خو دې دیندار ته ورښکاره کېږم بیا به دینداره ګیله کوم نو واپسې کې به بیا د ماما ته حوصله شي ډېره ښه وعلیکم السلام مې راغلی او داجي راغلی چې نن د ډېر ناوخته نه کوو او داجي نن سنټر ته څلور جنکې نوې راغلې وې د هغې په وجه ناوخته شو لورې کور ته لږه په وخت راځه الله ډېر خراب دی دا خانانو په دې کلي کې شرونه شروع کړی ده چې څه نسخان راله راکړي ښه راله معلومېږي داجي زه د هغې غلامه نه یم او نه راله د هغې د کوره راځي د خپلو لاسو محنت مشقت کوم داجي وګوره داجي زما خور په پردي مزدورانو کې خپله ډوډۍ وخوړه دا ګوره داجي داجي زما ډوډۍ دې رانوړه داجي ما ته خو نن تنخوا میلاوه شوه
کې زما دلدار چې زما خیال دی دوی دلدار خپلو پیسو پسې راغلي راځه بچي راځه السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام څنګه بچي کاکا جی طبیعت خو اوس ټیک دی که نه یاره بچي د الله شکر دی ستا څه خیال و سلام جانې چې ته به تنخواه وانخلې نو زما کاکا جي به بغیر د ویله پاته شي دلدار بچي ستا په مونږ ډېر احسانونه دي سلام جانه تنخواه والي زه به ستا له ستا پیسې درکړم اوهو کاکا جي دا ته څوم خبرې کوې بیمار یې او د قرضونو غم دی در سره ګوره مونږ له پکار دي چې تا سره امداد وکړو دلدار تا ته څنګه پته وه چې زما د پلار دوايانې ختمې وي سلام جانې ته دومره په تادی کې وې چې تا د سودا په ځای ما له دوایانو پرچه راکړه او بس ما همدا ویې راوړه دلداره بچي الله دې تا له د دې اجر درکړي दुबई ने कल पूरा तापरे पीतोर तो पीला कर न याद कम नूर का फालता है गलती पूर था काची नहीं दे रहा जमीन खाना अहमद खान चल करे खाना चढ़ता चले वे मजा माफ होगा रोना मुंड बार बार मैंने किधर न पर हम शम्मी भी هذا منذ كلي دين على حالتنا يا ولا لا نخريبي ستورة كشي نخزي كاتورة كشي ولا لا لا چاوي چې زمونږ د کلي چې لکېوي په ټول سلو سره په سنټس کې کېني وزمارونو زمونږ پریوار کې چې مرغۍ وزن وکړي نو پکې اچوي نه په موټو کې وزن وباسو په موټو شربا د شمروزي د نور عمري دې کلي کې هر یو ته داسې د عظیم جلوش وه بیا دا یاد ساته خلق بدم د خانه جنازه زمنګ د خانه چلے ډېر روپې دي او زما پټن پتا وخت جرم رانشي چې زمنګ د خانه په شان کې کټواله راشي منګ د افکار نکنه خانانو د چا په تالو سکلو خانان شوي نه وي يا دقيق كل دخلكم تعال دي خطك لا
मशरान गुलामानो इस्लाम मगर बखाना दाखल के समाज दी शत नख खबर दी पादी शोर शमर जुबल खबरा नजकोरम चमारा सेंटर तसिंग दी सेंटर तो पतलू लीजिए दाखिल बदी माती का नो बे तासिल को कुलो बोरे जैसे ना स्टास नो करे उन्नो गुलामा और बाकी शो रखते माती दो खबरा नो तास सो के जमाल वक्त बे माती वला ला वाह तो देख लेलन की जोरश में किस चीज या पति के लिए कितम कोला जितना जमाना संग रहना चाहिए खबर हुआ नो रेरा ब्रेक दे देती बीबी दास लग इज्जत जन के पैदा के हुआ इज्जतन को दुनिया के से शेर है इधर तले तमाम बना के दीवार मंजूरेगा ये तारे वाले देखो सब अभी बड़े फलाने दे रहा और तो तला पक्का सा कहीं कसम में जमाने तो तूने चुका क्या और तूने क्या वहाँ अजूब का ना तमाम मानव दीवार चुकी तो पता तक रहता है पूरे कराना sama dapat terjadi
लगा चूहे का था हमारे लगा पर से पता लगा जकार నేను కొంచెం కారణం సుహర్సుగా పోరుసర పోరుషిను السنين من بطخنا ستاط خلباني بنا داچا لم الشمس النور ففتحت الأولى المسكنة تتاغت البريد هذا كلام سامن ديوان جوشتو ديوان تد البريد او دا كلامت تزامن التاجر تزمان الأمة كدولينا نن زمون د کلی پر پړو ته دومره ازادي ملا شو چې زمون مخې ته ودرېدو ولا لا اوس دغه خار پړو څه بندوبست پکار دی بندوبست اوس هم کوي زمانو اوس مخکې ګورئ چې څه کوم السلام عليكم इंस्पेक्टर जिला खैर से वालेकुम सलाम के खान تاسو ولې تکلیف کوئ زه سلام ته کوم کا سلام له مخامخ خارج انسپکټر صاحب زکه چې زمونږ ورور
تا دپاره د روټۍ بندوبست کوي. ولې زمین خانه چې دهشت خان غوښتي یو ضرور به ورځو. ښه دی انسپکټر صاحب، اوس به له موږ لاړ شو. د خدای په امان. داجي په خیر دی؟ ویښ شي بچې ویښ. داجي نن ډېر لیټ راغی. خیر خو وکړه. بچې زموږ په سره خوا کې د روشن چې کوم بډی و هغه مې ترې واخیستو. داجي په دې ضرورو کې د دونه بوج مه ږده. تا چې دا څه زموږ دپاره کړي دا بس دی که نه؟ بچې دا هر څه زه ستا لپاره کوم چې زما د مرګ نه وروستو تاسو چې محتاجه نه شئ. داجي زموږ د مور د مرګ نه پس ته زموږ لوڼه وي او زموږ پلار وي. دلداره بچې شل ځله مې درته ویلي دي چې په وخت کور ته راځه، خو ته خپل د عادت نه نه اورې. ولې بختي د راتلو سره ورپورې لکه د مچۍ راغلې. ناستې ته خو یې پرېږده لږ. تپوس کولی شم چې ترور نن بیا ولې په غوسه ده؟ نه کډای لاکي دا خپله خوله دې په غاښ کې کا او بس دی. زه ستاسو بې وخته خدمتونه نور نه شم کولی. دلداره بچې د مور بلډ پریشر دې بیا هاي شوی دی، سر ته ختلی دی. بلډ پریشر به مې ولې نه خیجي؟ تاسو چېرې زما د دې بوډۍ هډوکو ارام خیال ساتلی دی؟ دلداره بچې زه نور ستا خوښې ته نه شم کتې. بس ستا پلار او ما ستا د واده فیصله کړې ده. مور زما په سر ډېر لانجې دي، زه لا واده نه شم کولی. استاجي په خپله فیصله ښه سوچ وکړه. تپوس وکړه چې جینۍ څوک ده بیا انکار کوه. هغه څوک چې ده زه واده نه شم کولی. بیا لاړه شه کورې او سلمجانې ته ووایه چې موږ دا واده ته تیار نه یو. کولی قسم په خدای ما ته ستا د ضرور ډېر زیات غم دی. بس چې ستا څنګه خوښه یې پورې که نه داسې مه غږېږه. داجي سلام علیکم. وعلیکم سلام بچې. هم سنټر نه ډېره په وخت راغلې. خیر خو دې که نه؟ خیر چېرته یې داجي؟ هغه ورځ د دهشت خان ورور په لوی لار کې زما عزت ته لاس واچوي. داسې ویلونې ستا عزت ته یې لاس واچولو. افسوس دی دهشت خانه، زه بیمار نه وې، ما به تا ته ښولي وو چې پردي عزت ته لاس اچول څنګه یې؟ دا خو ښه داجي چې ګلزار او دلدال راغلل. ټول هغوی ته زه سر په زوره بوتلم. ته غم مه کوه لورې، زه به د خپل عزت تپوس د دهشت خان نه ضرور کوم، ضرور کوم. وایه که نه شمرودیا څنګه دې حجرې ته راپېښه وکړه او څه دې پکار دي؟ خان فرمایش نه دي پکار، ما خپل عزت پکار دی. د خپلو لوڼو ته دې ووایه چې زما د عزت نه پکه لاړه شي. زه ډېر غریب او بېوسه انسان یم، ما کې ستاسو دښمنۍ طاقت نشته. خان که هغه ورځ ستا ورونه زما لور ته په ډکه لار کې لاس واچولو. عزت ته د کوم عزت خبره کوې شمرودیا؟ هغه عزت چې کومه په ګېډو ګېډو دلدار څه ملاقاتونو ته ولاړئ، هغه عزت خبره کوې چې کومه په سینټرونو کې پردو سړو ته ناستئ. نو بې زما ورونو ستا په لور کې څه کم کړه چې ته ورپسې لا حجرې ته هم راغلې؟ شمرودیا ستا لور تعلیم یافته ده، هغه بغیر د نوکرۍ نه گزاره نه کېږي. زه به ولې نوکري ورکړم ته؟ وکاکا دا خدمت کول خو دومره ګرانه خبره نه ده. زموږ په کور کې به لوښي ویندي، لوښي. خان زه غریب ضرور یم، زه به د خپل کور فیصلې په خپله کوم. بیا فیصله چې په موږ نه کوې نو بیا ګورې راته څه
मामा मजदुरीला रावत आहे मजदुरी वर्ष मग मजदुरीवर बोजे रुचत او کنه ماما مزدوری به خامخا راکې مونږ کړوت لشي تغم مګو بچا موږ دلته ولاړو تا پورې روسه مو تر مصر ده ته پورې دا واره مو خامخا ولاړو دخل بچي کوټ ایگزام په لړا ورځ راکې ماما ځان نه دا خو ما تاسو سره ویل چې موږ راوړل چې مزدوري درکړه دا خو به اوس پته ولګي چې زه ته پولیس ته پاواله راځه چې اوس دې پولیس پولیس ته सामान रौचत को खुदे खबर से दा हमर अपनार बना सकते नरोरा न दागल ले ने मोर अपनार दिस दा बहुत पता लगी मशवरा पुलिस राशि नरोरा तुम मेरे हो मुशा तुम को रोके दे तुम मुझे खुदा खुदा तो सामान मिलो बहुत जगाने का मदद दीजिए फका बिया में उन्हीं तारीख पे पुलिस का वाला को या बने तो दीर मेरा बानी Feita a sua expressão. दादी زه خو دې شرخان د ګیلي له تللی وم په هغې باندې د ګیلي راغوستو دا سزا راکړه هغه په خپل حجره کې سزا او لولې هلته نه چې راغلم ده په شرمون او شرم وم د دوکاندار مې غلا کړې وه غلا غلا زما غلا کړه दादी تا ته ما ویلي چې خانه مې درې لګنه سي ته بیا ولاړې اخلي زورور خلک ته چا ګیلې نه منې में दस खता नजी दस में दस्तर को नजरम खता नजी जमा पर नजर और गोरा दाग ऐसे चोने दे वाकी मिसरा वाकी नजरी तका तुम पलेंगे तेज से Tasu Wale isi chose Ci bandal rupay majorali Yo zaman pहुंचे की वक्त थी दवार को अंदर चला सगम स्टॉप करो समय के सामने बसा
خان ټول عمر تاسو له جیز او ناجیز کارونه کړي دي او دا د هغې سزا ده چې ما ته ملاویږي ما ته نن چې ما سم کړي دي په هغې زه پښېمان یم تاسو د مرګ په سر باندې خانان یې دنې یا کوم ځای قبرستان وي او یا زندان غلی شه لکه یې ګورم چې ستا د رازه د قبرستان ته ځم او که زندان ته ځم خان وختي کړي اوس به راورسېږي بس خان الله کرم دی ستاسو سوری زه په دې مقام ته ورسېدم یعنې زه چېرته او انسپکټري چېرته ما دې وکړه دلاور خانه زموږ ورور د فرش نه عرش ته ورسولې هېڅ ډله د انسپکټر جوړ کړو انسپکټر خانه د دیشت خان په ما باندې ډېر احسانونه دي د دې انسانونو بدله خو زه نشم پوره کولی خو زه به پوره کوشش کوم چې خان ته د شکیت موقع میلاوه نه شي لالا په دې خوشحالۍ کې چې د ټنګ ټکور څه پروګرام کړی که نه ورکه مطلب د انسپکټر صاحب راتلو زموږ دپاره ډېره خوشحالي وه او ډېر پاتې شو ټنګ ټکور دا به وشي انسپکټر صاحب که دا علاقه زموږ د دوستانو نه ډکه ده خو دومره پکې زموږ دښمنان هم دي ځکه خو راباندې پټ پټ ګزارونه کوي دیشت خانه ستا په احسانونو باندې خو ما خپل سر قربان ای شاباسي زه به خو انسپکټر صاحب ستا په یارۍ باندې موږ فخر کوو فخر رحمت خان وروره دې بیمارۍ مې په زړه کې کور جوړ کړی دی هسې ښکاري چې دا به ما سره مرګه پورې وي داسې مه وایه داجي ته خو زموږ د سر سورې په تا د خدای تود باد هم نه لګوي مور کوټه کا وروره دنیا په امید خوړې شي الله پاک ډېر لوی بچا دی روغ جوړ بشي انشاءالله لالا دګدام کار ټیک وي زړه مه ورکو ټیکو الله به دې روغ کړي چاچا تاسو ګپ لګوئ اوس تاسو نه چیرې وړئ خیر خدای کو نه وروره نن تاسو څومره دواړو راپېښه کړې وروره دې نه راغلي یو چې زما دا ټوکي عثمان جواب راکړي ځکه چې ډېر کمزوري شوي دي زه وایم ښه به دا وي چې دا دوستي زموږ په ورورولۍ بدله شي ځکه چې د مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي وروره زه خو ستا په خبرو سپوی نه شوم نو خبره کوه خبره څه ده لالا موږ خپل زوی دلدار و د سلام جان رشتې له راغلي امید دی چې ته به زموږ جوړې خالي نه وي خورې او کرامت وروره ستاسو دا فیصله ماته منظوره ده زما هم دا خواهش دی چې زه د خپلې لور واده په خپل ژوند وینم خو راځي ما ته ستاسو دا فیصله نه ده منظوره زه لا واده ته تیاره نه یم داسې مې لورې چې زه د غریبۍ د ژوند نه دې جونګړې نه د کرامت نه لا کور د تا له ډېر ښېګڼې داجي زه منم چې دلدار ډېر خالق دی او په موږ یې ډېر احسانونه هم دي خو زما څه مجبوریانې دي او چې تر څو پوره شوي نه نو زه لا واده ته تیاره نه یم مورې ستا څه مجبوري ده ما ته ووایه ژوند ستا مورې چاچی څه مجبوریانې داسې چې نه څوک چاته ویلی شي او نه
څوک چاته کولی شي زه ستاسو د مینې ډېر قدر کوم شاهزي کله چې زما مجبوریانې پوره شي نو زه به تاسو ته هېڅ چېرې مې انکار ونه کړم هېڅ چېرې نه باشه روزه وره او انشاءالله يلا صوت زمانه خفه شوې دا چې ما دا انکار ستاسو دپاره وکړو چې تر څه تور وخت شوي وي زما کور راتلو سوچ هم نه شم کولی داجي داجي ته مخ راواړو که نه داجي داجي بس یوې خبرې نه راغلې څه خبره ده مول خو تا ویل چې زما پلار بیمار دی اوس خو شمروز ماما دې خو دې وبخي د هغې خو یو کال شو چې مړ دی او زما زړه غواړي چې دا باقي زندګي په یو ځای تېره کړو ستا خبره ما ته منظوره ده ګلزاره ځکه چې څنګه د دنیا د خلکو د کلتورونه تنده راغلې بیا زه ځم دا خوشخبري زه خپل پلار استاجي کور کې مو ستا په تمه ناسته ده او ته دلته بېغمه سوچي نه کوه نن تش کتل پرې کتل مرغمه شي نه نه خبره نشته راځي ما لازم ځان پټ کنه دا ټول ما تاسو سره ځان ستاسو سره کې په ځان راوځي او دې راځي دا تاسو ته په دې کې
دا پلان دې راته ډېر بېوقوفه ښکاري زه کولی شم قاضي زما د پلان قصور څه دی ځان نه به راته کړکۍ نه جوړه بیا به دې زه په بله ژبه باندې وکړم شپې تل بیا زمونږ زړونه ډېر کمزوري دي بیا هغه پلارګوټي ته به دې وې چې د روشن د ځمکې خوبونه نه ویني کنه ټول عمر به دله په خوب باندې وغږم دلته به د ځمکې او د خطرونو اجازت زمونږ نه نشته کنه دې ځمکې پسې به دې په دې ځمکه کې کندهار کم اوس تللی شي السلام عليكم وعليكم السلام رجال زياد من جوړ مدرسې ته لاندې دي دې هم درغوان دي تندې بل ولي ورنه داجي یو خانانو په بیره کې دا ډیره مزه کوي چې په څه خبره ستا خانه به عزت وکړه ته دا راز د ګزار نه پټ ساتي چې خانانو زما د عزت وکړه زه ګورم چې خانان ما د ځمکې اخیستونه څنګه منې کوي ما ته پته ده چې ته زما نه خفه یې ته په دې خفه یې که نه چې ما ستا د رښتیا نه انکار وکړو ما باید چې لیوني دي هغه خلک څوک چې د بل لپاره خپل ځان وژني او چې اوس سوچ کوم نو هغوی بالکل ټیکې کول څومره په زندګي مې وه څومره خوشحال به ګرځېدم که چې کله مې تا سره مینه شوه نو چې دا خپل سر مې لس ټوټې سلام جان تاسو ونه پیژندم ځکه خو دې زما د رښتې نه انکار وکړو بس آدم د مینې د ټکي دپاره ستا د دوکان لارې ستړې خو د مینې دا ټکي زه په اول ځل ستا راخلي اورم ما ستا د رښتې نه ځکه انکار وکړو چې ما خپل دماغ ته په کور کې واسه نشو پرېښودی د پلار د مرګ نه بس ما ستاسو ډېر انتظار وکړو خو ستاسو طرف نه هېڅوک هم رانه وه تا ډېر نابخته کو دلدار ډېر دې نابخته کو اوس څو ورځو کې زما او د ګلزار واده جوړېدو والا دی نه سلام جان نه خاطر ما سره دا ټول نه کو کله زما به مرګ مر شم زما چې نه دلدار زما چې نه بیبي لږه په خیال ځه کله کله دا بېخیالي ګوره انسان له ډېر زیات نقصان ورکوي
فرمولا ما دخلوا بشوف مستقبل لبارا دلبریا دشمنی سوار خرابه دشمنی سخراب را شهمایی فرا بهتا تا ہمارے نکلا کہ دیس مکیا نسکلو سربتی دیس مکیا کی خطو آخو زمون دوتم را کارکو اس دشقا دیشتو شرح वालेकुम अस्सलाम ډیر بد جو گلزارا ډیر بد بے دلبر کاکا هو د مرګ سړی نه و د الله په کارونو کې انسان څه کولی شي ځکه چې د مرګ مخه چا نیولې ده استاد جی چې دې ګاډي نو ځګا شي لږه زما ګاډي خو ګوریا خراب شوی هلو زه تا ته یم زما ګاډی خراب دی راله ټیکټ خو ما ته نیغ نیغ ګورې زه غل ډاکو نه یم کار پسې روان یم شاباله ښه درځم ټولې دا بیا به په سوچونو کې تلې هلو کې دی لګي داسې چلو چې دې ځای به سره جان کرا زول نشو کې دې شي چې دا به د پادې کراو ټولې وساته کو تاجب نشتا ځکه چې نن سبا کې د ګلزار د سلام جان مدد تیاری کوله الله کې دې شي چې تاو کاکا چې په راشي دا څه خبره ده لګي په دې خبره کې دا پټه لګی دا او ورشي غجینه به چې کومه ما تاسو په دغه سلطان مینه او کې دې شي دا پتا دوکم شي سلطانه تلا جنبي سلطانه تو دمر پزړه سختي څنګه دې دې رقم کم از کم زمانہ د خپل مور مبارک کی سوچ کا ستا په وجه مال ورو ډیر غټه سزا راکا زمانہ هیڅ نه دی پکار سلطانه زما صرف ته پکاري ته زما صرف ته پکاري ته غم مکوه زه به ستا د یو یو حساب ستا دغه چلاتان مې معاف کړه ښه ځه ته اوس کور ته راشه
رشاده رئیس رشته ویل ما نمارده لیکن که رشته ده قانون و سیاست نشته قانون نشاد نشته مبارک دې طالب جانا او زمان اړه ګلزار ته مبارکي ورکا دعا مو شکر دې چې په پاک د خوشاله راکړه مبارک شه لالا ما ستاسو د سلنجاني د واده نیټه کېوستله تاسو به طالب جان وروڼه تا خو به ما پورې لږ صبر کړی دی ډېره تعبیر یې وکړه ولې لالا په دې رشته ته خوشحاله نه شوسته زه په خپله سلنجانې ته د دې رشتې د انکار لالا ولې آخر د دې انکار وجه څه ده نن چې کمې خبرې ما له خپلو نه واورېدې سبا به را کلې واقع رسوي د خلکو خبره پرېږده ولالا دا خلک زموږ خوشحالي نشي لیدلی دا د یو نور د خولې خبرې چا چې هغه ماته د دوی په نظر کوي ته په دې خبرو نه پوهېږې طالب جانه صبر جانه د ګلدار مینه ده او زه په دې کې خوب نشم جوړېدلی بیا لالا دا ته څنګه یاد چې تا ته پته وه چې صنم جانه د ګلدار مینه ده لالا بیا دا ته څنګه یاد ستا د فریاد مینې سره مینه کوله دا خبره نه ده طالب جانه وروڼه ما ته خو نن پته ولګېده چې صنم جانې په سر ما له دلدار او د دلدار ټول خبر خو ته د دې رشتې انکار نه شي کولی لالا ستا یو انکار به صنم جانه ټولې دنیا ته شکمنه او رسوا کړي ما سره خو غم دا دی چې زما دا یو واده د خلکو اعتبار د خپل غمو لپاره شي गुलजार बसे दिलदार बसे मेरा टोन जब तक दुकान पछता दोनों को कोई रिश्ता सोरे से सीढ़ी ना मार जितनी ऐसे आप परेशान है काका जी जों दे लगा करें कि द दिलदार ټول परेशानी ختم کړي وینه شو गुलजार बसे ته ویل سوال काका जी ما دا فیصله کړی ده چې د دیدار لپاره د صنم جانې سره خپله رشته ماتول غواړي نه गुलजार बसे نه ته له اجازه نشم ورکولی काका जी چې دا خبره تم نه مني او دلدار هم رانه خفه دی یا دا ټوپک واخله او ما پې وله ما ملکه
زما انتقام دې نه دی زما انتقام دې نه دی سنجاني گلزار څه چلو شو گلزار د دلدار پلار قتل کو ما ته خو نوره پته نشته او گلزار پولیسو را ګرفتار کړو او بوتلو یا الله خیر اوس به څه کېږي دا څه شو السلام علیکم وعلیکم السلام ولې بې خیر شه چې تاسو پرون ګلزار مې میوه راوستې گلزار هغه خو ډېر خطرناک مجرم دی هغه ستاسو هغه پوه شو تاسې جناپاره خو نه دا تاڼه ده او د هرې تاڼې خپل اصول जी सर شو تاسو کوي دې زوم जी تاسې کمنا گلزار قاتل سره ملاوېدل غواړي مجنون دا ګلزار سره جی ګلزار شکان زدا شکان ډېر کارون دي دا ستا ډېر بدقسمتي ده رستا د ژوند ملګری نشي جوړېدلی ځکه دې شي چې هغه پانسي شي څه خبرې مه کوه ستا ته مینه ما صرف یو ځل هغه سره ملو خو ستاسو د احسان چېرې مې هېر نه کړم چېرې به مې هېر نه کړي ستاسو د احسان غیر زمان خانه چې ملا وشي ورسره سبا د دې کلي ښځې دا ونوي چې سپکتر تلاوت خان د ښځو حقوق نه مني ستاسو ډېره مهرباني ستاسو سنم جاني ته دلته څه له راغلې ګلزاره دا ستاسو حل شو تا داسې ولې وکړه تا کاکاجي ولې قتل کړو سنم جاني زما د ستا په مینه قسم دی چې کاکاجي ما نه دی قتل کړی ګلزاره یوازې زه نه ټول کلي وایي او بیا دلدار ته پخپله لیدلې خو بیا اخر دا کار چا وکړو دا خو ما ته پته نشته خو ته بیا دې تاڼې ته مه راځه ولې چې دا ډېر بې خاطره خلک دي زه اوس ته لاړه شه د ځان او دا جبګل ډېر خیال کوه او زما د طرفه دلدار له تسلي ورکړه ښه ده ګلزاره زه لاړم خدای الله پاک چاچی او جنۍ د پاره د خپل یار کار قتل کړو یو وروڼي قتلونه کوي او بل وروڼي په لاس کې کتابونه ګرځي زمین خانه دې خولې ته به لیواچې واګي په واګ اچولو کې زمونږ د زمیندار مسعود ښه نه پوهېږي
नहीं तकवा वाजो वाजो तालिबिया मदीद जालिम बची न रसूल को आगे चाहिए उस्ताद जी किरामत का आवाज प्लान नो आगजम लकद औलाद में कड़े और बिया गुलजार त खुद दखल जान नम ढेर ग्रान जमाजले न मनी चिता कर गुलजार कड़ी तो वक्त आखिर त गुलजार न फुल सुकूना और चिदा कार गुलजार न करे मुछा करे रे उस्ताद जी ما ته خدا ټول چال د خان او د انسپکټر ښکاری ځکه خو نن سبا انسپکټر د خان دې ته ډیر زی او راځي لکه هر چا چې دا کار کړی وي دقت نه پټېږي قسم دې باغ پروردګار وي داسې عمل ورسره کوم داسې عمل تماشې د پېژندلو نه وباسم تماشې د پېژندلو نه
تو به د اولاد نه راتښتې زریا ما نه نشي تفصیلي نشي تفصیلي دلدار اورا چپ 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 چې ما ضرور دی چپ 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 پرورنے کی صاحب پرورنے کی زمان نه ماته کړه دلدار اورا ته یو ځای زما ته یو خبره واوره یا ما مړ کړه مړ مې کړه ګلزاره ما ته فلسفې مه وایه پلار دې راله وجلی دی پلار پرېښودل دې نشته پرېښودل دې نشته बता तो जो हम दिलदारा स्था दफ्तार का दिला सूख की स्था दफ्तार का दिला الحمدلله ايوه ساره طوال تسمع ده بتاع قتلان صورتي صورتي वतन न कर दे न कर दे रास्ता रूडे अखते का पारा शैतानी दास नसीब नजरन लिरते जो कोई को तरखान उसे दुश्मनानी का फटो लगी सारा अंकार पकड़ बस रो होता چې ټول مستاسو ته چاته لګي نن هغه الحمدلله سړي د ګلزار او د دلدار خپل کې روغ اوس هغه تاسو نه د انتقام غشتو په کوشش کې دي انتقام د دلدار او د ګلزار سره زما په خیر کې پاتې دي او پاتې شو خاطر ابرار د تاسو کوي نه कलर आ रही है सारा अमान ना सेब हो या सेब हो ना 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 هذا ما ياري أمانه يا خير ده أو هل يشتري أبو زارة هذا الناس اللي ده कैसा खबर है अमान सेब रिशत खान खुद हमें घर से ठुका बर्बाद कर ما هم دا قسم خلل دي سبت आखिर खानी तो खौर सर खावर को أنا أقول زارة نا لأن بصير كان سبب الذي خانان نت السرير سري سابق دا وخت زما سره دوی کار د زاغي په روان دي بیا وکینو او ډیر کپل صحیح شو گلزارا تا دخل پلان نمی بدوانه غستو ستاسو خیر دی چه تب زمون خانی دا خانو سر خورگی سب استاز بانی دا خانو سر خورگا रिशत खाना इन्हें खुद समाज दसवार मान पूरा تا خود اوس پته لګي چې ته زما سوالي خاورې کې او که زه ستا خالي خاورې کوم
बहुत पता लगी स्वामी खौरे कौल को जवाब ना दासमरो का भी दासमरो कुर्बा बचे कुर्बा خلينا لربنا يا مالك هيك كانوا يا راسي دلي كي ليش تستاذ يا رب أخبرنا خير والله يا أخدش تو زي ما كان يشارون يا ريت टुकड़ों मारा और मन पसे हुआ बॉब गई तब बेवकूफ बच्चियां ना زبوني شمخان تاسو څه مطلب دی ستاسو خیلو د پولیس د نوکرۍ نه ته ووتې خو زما د پنج نه نشې وتې تم دومره شوې زموږ رازونه د دلدار او ګلزار ته وښود زموږ د خان په خېټه کې د ګلزار او د دلدار پلاران پاتې دي اوس پاتې شې ته هغې پاره دپاره زه تا یو توپه پرېږدم توپه استاجي دا رحمدین د مرګ خلن درېمو دا خو دې نه سپیاله ما ته پته ولګېده دا څه ویل لاکي دا څه ویل استاجي دا خو ما ته د کلي سړی ویلې چې نن د رحمدین درېمو خو ما ته د ټول فساد د دهشت خان دي ښکاري ما ته پته ولګېده لاکي ذات الفساد جرد سوخته شنو دلدارا ستا د پلار قاتل ستا په خوا کې زما د پلار قاتل زما په خوا کې نه زما مخامخ ولاړ انکار اورا دا د قانون کور دی چې هغه ناپاکه چیرې دي چا چې کرامت پاکه قتل کو سزا یې زموږ د دوستۍ نه ورکړه دوستۍ ده اواز پرې کړه
قانون وګوره څومره زر فیصله کوي او څومره زر چې خپل انجام ته رسوي. बगैर इजाजत ज़मीन को संग रावे लेवनी कदीने चितावान और कवर टांगू चंगी जानान दे समा परमान स्टास सरना खाली मन को लाने दे होते कम ये मन को चिस्ता सपना सुनना मानना मान والله راخو په دلدار باندې ډېره نازېږي زه خو وایم چې دلدار مې بوځو ودوانو دلدار لا خوله شي لکه انسان ما چرته تاسو مرام سره په مقابله ونلرئ ستاسو څه کار دی چې دا کلی ستاسو غلام دی
خلک وایي چې یو ځل د نظار چا زه درنه پوره سل ځل دار شم سل ځل اوس پته وګورئ چې قبرستان د دې کور نه جوړېږي او که زموږ نه جوړېږي ما خوی چې دې معاشره کې پښتانه ډېر دي داسې پښتانه کم او بې غیرته زیات ښکاره شول اے بوډۍ لرې چپ کا چا به جو ټول عمر دې په خوړې دي هغه د دې سپېلې مخې ته نشي راځي ټول لمونو په غریبانانو په سره ظلم کړی لږ د خدای نه قهر نه لري زمون خان خو د خدای نه ډېر یېږي خو زمون خان حال بدل چاته نه پرېږدي واوره خان په خپلو غوږونو واوره زما زوی نو د پښتني مور په ستونزه پښتني مور که زما زوی ته پته ولګېده نو تاسو به ژوندي پرېنږدي دا درنه ده جمله او بیا ستا د دوی په خولو ته ګورم چې هغه څومره پوه شوې مسلمان دشمن لیدلی و خو مسلمان مې د مسلمان دومره سخت دشمن نه و لیدلی و سالمه ستا د لاس څخه دا ټول کلی په اور کې ولاړ دی په اور کې وخت د چا غلام نه دی دلداره چې هر وخت به ستا په لاس کې و دې لیدو د قدرت نظام دیشت خانه اول کله ستا طرف ته تلله نن قدرت کله زموږ طرف ته تلله زموږ طرف ته جنات جن غواړئ نو وسلې خطا کوي ان د دې د وجود نه به دومره ټوکرې جوړې کړم دومره ټوکرې به چې جوړې کړم چې په شمارلو باندې به ستړي شئ خطا کوي شاباس عباد خانه شاباس تاسو خو به ګورم خو اول دې راشد ګوره دا شد
خبره جوړه خپل مرګ ګر شوی وم ځکه داسې وارخطا زموږ مرګ پسې ګرځېدی اوس ستا وخت برابر شو خپل مرګ ته تیار شه تاسو ګټله دلداره او من بېله ټول عمر په دښمنۍ کې سرګردانه تېر کړو اول مې دا ارمان چې ستا سینه په بولو سوری اوس مې دا ارمان دی چې ستا سینې سره خپله سینه وکړم ګلزاره یو پیره ګل راغلی دی چې دا ځان دې ارامه وي اوس ما ورکړه ګلزاره اوس ما ورکړه Dominic Kagin Loma Sta Dominic Kagin Dildar Oh Dildar sir Ta Dominic Dir Kagin